د کلي په یوه غریبه څنډه کې یو زوړ نیم وران کور و. د دې کور دیوالونه دروازې نه درلودې، چتې د باران په هره شپه څاڅکي کول، خو بیا هم دا کور د یوې مور لپاره جنت و، ځکه چې پکې یو یوازینی زوی اوسېده. دا مور بی بی عایشه نومېده. هغه یوه صابره، مهربانه او ډېره محنتي ښځه وه. د ژوند هر درد یې زغملی و، خو هیڅکله یې شکایت نه کوه. خاوند یې کلونه مخکې مړ شوی و او له هغې وروسته یې خپل ټول ژوند د خپل زوی کریم لپاره وقف کړی و. کریم یو ځوان هلک و چې د ژوند له سختو ستړی شوی و. هغه به هره ورځ کار پسې ګرځېده، خو اکثر وخت به یې لاسونه تش بیرته کور ته راتلل. غربت د هغه حوصله ماته کړې وه. یو ورځ کله چې کریم کور ته راغی، مخ یې خفه و، سترګې یې له ناامیدۍ ډکې وې. هغه په دروند غږ وویل: مورې، زه نور نشم کولی، د ژوند ډېر سخت دی. هره دروازه چې ټکوم څوک راته کار نه راکوي. بی بی عایشه ورو موسکۍ شوه، خو د هغې په زړه کې طوفان و. زویه، ژوند امتحان دی، مه ناامیده کېږه، الله پاک لوی دی. کریم لږ په غوسه شو. مورې، دا خبره نور زما درد نه کموي. مورې چوپه شوه، خو د هغې سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه پوهېده چې زوی یې له زړه نه مات شوی دی. هماغه شپه بی بی عایشه د کور په یو کونج کې ناسته وه. لاسونه یې پورته کړل او په ژړا یې دعا وکړه: یا الله، زما زوی مه ناامیده کوه، هغه ته عزت ورکړه. که زما عمر پاتې نه وي، نو لږ تر لږه د هغه ژوند خوشحاله کړه. ورځې تېرېدې، خو د مور صحت ورځ تر بلې خرابېده. کریم کله ناکله احساس کوه چې مور یې کمزورې شوې ده، خو هغه دومره بدقسمته وه چې د ژوند له فشارونو سره یې مبارزه وکړه، چې ډېر وخت یې پام نه کوه. یو ورځ بی بی عایشه خپل زوی راوغوښته: کریم، راشه زویه. کریم وړاندې شو. هو مورې، وایه. مور یې ورو په کمزوري غږ وویل: زویه، زه پوهېږم چې زما وخت نږدې دی. کریم حیران شو. مورې، داسې خبرې مه کوه. مور یې موسکۍ شوه: هر انسان به یو ورځ ځي، خو زه غواړم چې ته یو څه راسره واده وکړې. څه مورې؟ هیڅکله مه ناامیده کېږه او تل حلاله لاره غوره کوه. کریم په سترګو کې اوښکې راغلې. ویې ویل: واده کوم مورې. بی بی عایشه د خپل بالښت لاندې یو کوچنی بوکس راواخیسته. دا واخله، دا زما وروستۍ تحفه ده. کریم حیران شو: دا څه دي؟ مور یې وویل: کله چې زه نه یم نو دا خلاص کړه. کریم زړه دروند شو. څه ورځې وروسته هغه ورځ راغله چې کریم تر وړاندې بی بی عایشه له دې دنیا لاړه. کور چوپ شو، فضا درنه شوه او کریم یوازې پاتې شو. هغه د مور قبر ته ولاړو او ډېر ژړل یې: مورې، زه یوازې شوم. ورځې تېرېدې، ژوند لا هم سخت و. یو ورځ کریم ته د مور هغه بوکس ور یاد شو. هغه ورو بوکس خلاص کړه. دننه یو زوړ خط و او یو کوچنی ټوکړه کې تاو شوی و. هغه لومړی لیک خلاص کړو: زما ګرانه زویه کریمه، که ته دا لیک لولې، نو معنی دا ده چې زه نوره له تا سره نه یم. زویه، ما تل ستا لپاره دعا کړې ده، خو ما یوازې دعا نه ده کړې، ما د خپل ژوند هره پیسه چې زما سره وه ما جمع کړې ده ستا لپاره. دا چې ته تل کار پسې ګرځېدې، زما زړه به ماتېده، نو ما به تا ته پیسې جمع کولې. په دې بوکس کې لږې پیسې دي. دا ستا د نوي ژوند پیل دی. خو تر دې لویه تحفه دا ده، ما د کلي له یو زوړ دوکاندار سره خبره کړې وه. هغه به تا ته کار درکړي. ما له هغه نه غوښتنه کړې وه: زویه، بریا یوازې په پیسو نه ده، بلکې په صداقت او صبر کې ده. که ته صبر وکړې، نو الله به درته هره دروازه خلاصه کړي. تل دې مور در سره ده په دعاګانو کې. ستا مور. کریم په ژړا شو. لاسونه یې لرزېدل. هغه بوکس خلاص کړه. دننه واقعي پیسې وې. لږې وې، خو د امید ډکې. خو اصلي ټویسټ دا و: مور یې له مخکې د هغه لپاره لار جوړه کړې وه. کریم سبا همه ورځ هغه دوکان ته لاړه. دوکاندار ورته موسکی شو: ته کریم یې؟ ستا مور ډېر وخت مخکې راته وویل چې ته به راشې. کریم حیران شو او سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. هغه له همغې ورځې کار پیل کړه. هغه د مور هره خبره په یاد ساتله: صبر، صداقت
امید. ورځ تر بلې د هغه ژوند بدلېده. هغه نه یوازې خپل ژوند جوړ کړه بلکې د نورو غریبو خلکو مرسته یې هم پیل کړه. یو ماښام کریم د خپلې مور قبر ته ولاړ. هغه موسکی شو. که څه هم سترګې یې لمدې وې. مورې ستا تحفه یوازې پیسې نه وې، تا ما ته لار وښوده. د مور مینه یوازې په خبرو نه ده بلکې په قرباني، دعا او پټو حصو کې وي. کله ناکله د مور وروستۍ تحفه پیسې نه وي بلکې یو داسې لار وي چې د ژوند بدلون سبب ګرځي. هیڅکله مه ناامیده کیږئ ځکه چې د مور دعا او نیک نیت تل ستاسو تر شا ولاړ وي.